د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. د آی اس روم لوبډله له افغانستان سره د مرستې لپاره خپل سپورتي لباسونه لیلام ته وړاندې کوي. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د ایټالیا د آی اس روم د فوټبال کلب اعلان کړی دی چې تر راتلونکي لوبې وروسته چې ټاکل شوې ده سبا د یکشنبې په ورځ ترسره شي خپل د لوبغاړو ټیشرټونه د افغانستان له خلکو سره د مرستې په خاطر لیلام ته وړاندې کوي. نوموړې لوبډلې په ټویټر کې د خپل لوبغاړو د ټیشرټونو د یو انځور په خپرولو سره چې د یو ان سی آر لوګو پرې لیدل کېږي ویلي هغه کمیسونه چې د لوبډلې لوبغاړي یې د اونۍ په پای کې اغوندي لیلام ته وړاندې کېږي او له دې درکه ټولې ترلاسه کېدونکې پیسې به د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیسارۍ د فعالیتونو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د بشري بحران د رامنځته کېدو څخه خبرداری ورکړی دی. په دغه هیواد کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 570,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو ان سی آر په حواله په مجموع کې 3.7 میلیونه انسانان چې 80 سلنه یې ښځې او ماشومان تشکیلوي په دې هیواد کې بې ځایه شوي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.